له نړیوال جام د پاکستان کډې په بارېدو دي. پاکستان په نړیوال جام کې پرله پسې څلورمه ماتې هم وخوړه. پاکستاني لوبډله د افغانستان لخوا له سختې ماتې خوړلو وروسته د سویلي افریقا لخوا هم ماته شوه. د پرله پسې څلورو ماتو له خوړلو وروسته په نړیوال جام کې د پاکستان سفر او مخته تګ ناباوري شو. که پاکستان خپلې پاتې لوبې وګټي او استرالیا پاتې لوبې وبایلي او په څنګ کې سریلانکا له پاتې لوبو یوه وبایلي، پاکستان ته اړتیا ده چې راتلونکي لوبې په ښه رن ریټ وګټي، نو بیا کولی شي چې د نړیوال جام راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني لوبډله به ونه توانیږي د راتلونکي پړاو لپاره دغه شرطونه عملي کړي، ځکه د پرله پسې څلورو ماتو له خوړلو وروسته یاده لوبډله خورا ډېره ناهیلې او بېوسه ښکاري. له بل خوا له افغانستانه ماتې خوړل د پاکستاني لوبډلې لپاره د زړه تر ماتېدلو هم سخته وه. پاکستان هغه ډول چې فکر یې کاوه افغان لوبډله کمزورې ده او د دوی سیالي نشي کولی، خو داسې ماتې یې ترې وخوړه چې د پاکستان د کرکټ په ټول تاریخ کې به یې نوم هیر نشي. اوس ټول پاکستان په دې باور دی چې نور د هند سیالي نشي کولی او د دوی تر ټولو ډېر سرسخت سیال افغانستان دی، ځکه تر 4 ورځو یې له افغان لوبډلې پر ماتېدو ماتم وکړ او له افغانستان سره سر وهل هم ورته اوس اسانه نه ښکاري.